بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد جان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن ورځ درس کې ګران زده کوونکو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو د یوې زاویې معیاري حالت او کوترمینل زاویو په هکله ده. دا چې معیاري زاویې کوم زاویو ته ویل کېږي، کوترمینل زاویې څه ډول دي، دا به انشاءالله په نن ورځ درس کې تاسو ته معلومات درکړم. خو مخکې له دې نه غواړم چې لنډ معلومات تیر شوي درس ته وکړو چې په تیر شوي درس کې کوم عنوان موږ ولوسته. هو ګران لیدونکو، په تیر شوي درس کې موږ او تاسو د درجې او ګراد تبدیل رادیان ته او د رادیان تبدیل بیرته درجې او ګراد ته چې کچېرې نسبتونه یې موږ ته راکړي وي، کولی شو چې یو واحد بل واحد ته څه کو تبدیل کو. زموږ د نن ورځې درس ګران زده کوونکو د یوې زاویې معیاري حالت ده او همدارنګه کوترمینل زاویې باید وپېژنو. دا چې کوترمینل زاویې یا معیاري زاویې کوم دي، دا به انشاءالله په نن ورځې درس کې زه تاسو ته معلومات درکړم. خو لومړی راځم مشخصات ته چې ما په تخته کې لیکلي، د هغه نه وروسته به په سلایډ کې زه تاسو ته معرفي کړم. عنوان د ګران زده کوونکو د یوې زاویې معیاري حالت او کوترمینل زاویې ټولګی 10 ریاضي مضمون هدف او موخه همدا ده، د معیاري او کوترمینل زاویو پیژندل چې کوترمینل زاویې او معیاري زاویو کومو زاویو ته ویل کېږي. نو راځو نورې خبرې به په سلایډ کې تعریف وکړو چې کومو زاویو ته معیاري زاویې یا کوترمینل زاویې وایي. ګران زده کوونکو، تاسو توجه وکړئ په سلایډ کې د یوې زاویې معیاري حالت او کوترمینل زاویه. لومړی باید موږ معیاري زاویه یا د معیاري زاویه حالت وپېژنو. معیاري زاویه کومې زاویې ته ویل کېږي؟ د یوې زاویې معیاري حالت که د یوې زاویې راس د وضعیه کمیاتو په مبدا کې او لومړی ځل د اکس مثبت محور باندې منطبق وي، د معیاري زاویې په نوم یادېږي. معیاري زاویه کومه زاویه ده چې دوه شرطه ولري. لومړی شرط د زاویې راس د کمیاتو وضعیه په مبدا کې قرار ولري. دویم شرط د زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور باندې شوي منطبق وي. هغې زاویې ته موږ کولی شو معیاري زاویه ووایو. راځئ چې یو مثال کې تاسو ته په تخته کې تشریح کړم چې څنګه کولی شو دغه معیاري زاویه وپېژنو. مثلا یوه زاویه زه داسې په پام اول خو قایم مختصات باید رسم کو. دا د اکس محور، دا د وای محور، دی لوري ته د منفي اکس محور او ښکته شوي منفي وای محور. مثلا یوه زاویه داسې زه په پام کې نیسم چې د زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور باندې شوي منطبق وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې په دا شین خط مې رسم کړی، دا د زاویې لومړی ځل وي او دویم ځل چې هر چېرته و فرق بیا نه کوي. دغه زاویه اوس تاسې ګورئ، دا زاویه معیاري زاویه ده. معیاري زاویه ولې؟ هغه دوه شرطه پکې تطبیقیږي. تاسې ګورئ د زاویې راس آیا د کمیاتو وضعیه په مبدا کې نه ده او د زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور باندې منطبق نه ده. داسې یو حالت چې لومړی ځل د اکس په مثبت محور منطبق وي، راس په مبدا کې وي، دې زاویې ته موږ معیاري زاویه ویلی شو. دا زاویه څه ډول زاویه ده؟ معیاري زاویه. ښه، یو بلې موضوع ته هم تاسې متوجه اوسئ، هغه هم ډیره مهمه ده. که چیرته دغه دویم ځل تاسې توجه وکړئ د ګراف ته اکس محور، د وای محور، دې لوري ته زه لرم د منفي اکس محور او ښکته منفي وای محور. که چیرې داسې یو حالت په پام کې ونیسو، مثلا دا د زاویې لومړی ځل ده چې د اکس په مثبت محور باندې څه ده منطبق. که چیرې دویم ځل یې ښه توجه وکړئ زما دې خبرې ته ګران زده کوونکو، دا یې لومړی ځل شه. که چیرې دویم ځل په دغه محورو باندې وي، یا په دې محور یا په دې محور یا دې محور باندې یا په خپل هم دغه محور باندې، بیا دې حالت ته دا خو معیاري ده، په معیاري کې بیا روبي معیاري حالت ورته وایي، محوري زاویه. دا ستاندرد څه رقم زاویه دی؟ محوري یا ربعي زاویه. تاسو توجه وکړئ، موږ دلته لرو چې د زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور منطبق ده او رسم په مبدا کې ده. ښایي دا یو معیاري زاویه ده. په معیاري زاویه کې یو ستاندرد محوري یا ربعي زاویه لرو. هغه کومې زاویې دي؟ کله چې دغه د زاویې دویم ځل یا په وای محور منطبق وي، دویم ځل تاسو ته وایم د وای په محور منطبق وي، یا د منفي اکس په محور وي، یا د منفي وای په محور منطبق وي، بیا هغه خو ستاندرد زاویه ده.
خو محوري ستاندرد زاویه بیا ورته وایو. لکه دې زاویې ته تاسو توجه وکړئ، دا زاویه چې ده ستاندرد ده په دې خاطر چې لومړی ځل د اکس په مثبت محور واقع ده او رسم په مبدا کې ده، خو دویم ځل چیرته واقع ده؟ آفرین، د وای په محور. کیدای شي چې د منفي اکس په محور واقع شي یا د منفي وای په محور. بیا دا ستاندرد محوري یا روبي زاویې په نوم یادېږي چې تاسو کولی شئ ستاندرد زاویې داسې تعریف کړئ د زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور منطبق وي، راس په مبدا کې وي. که چیرته دویم ځل په دغه محورونو باندې وي، بیا هغه ته محوري یا روبي ستاندرد زاویې ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو بله موضوع تاسو ته در پیژنم. مخکې له دې نه چې بله موضوع تشریح کړو، د ستاندرد زاویې یا معیاري حالت کوم حالت ته ویل کېږي. مثلا تاسو وګورئ چې خپل ژوند کې دغه څنګه کولی شو عملي کړو. دغه لوبغاړی د فوتبال توپ شوت کړی ده او د فوتبال د توپ مسیر داسې یو منحني شکل ده. نو تاسو ګورئ کله چې دا شوت کړی د دې غزې څخه دلته یوه زاویه هم تاسو ګورئ چې یوه زاویه هم رامنځته شوې. کومه زاویه؟ تیتا زاویه. اوس که چیرته دغه تیتا زاویه چې دا توپ شوت کړی د دې مسیر موږ ته ښکاره کوي، که دغه تیتا زاویه د زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور منطبق وي او دویم ځل چې چیرته وي فرق نه کوي، رسم په مبدا کې ده، نو دغه زاویه څه رقم زاویه ده؟ معیاري زاویه. ولې؟ دا توپ چې په کم مسیر شوت شوی ده، مثلا دلته چې بیرته ځمکې ته غورځېږي، دغه حالت که زه تاسو ته په پام کې ونیسم نو یوه زاویه جوړه شوې ده. د دې زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور منطبق ده، رسم په مبدا کې ده. دغه زاویه کومه زاویه ده؟ معیاري یا ستاندرد زاویه. هر هغه داسې زاویه چې د زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور منطبق وي، راس په مبدا کې وي، دغه زاویې ته من کولی شو ستاندرد زاویه وي. خیر د دې توپ مسیر چې دی شوت کړی، د دې مسیر په حقیقت کې زاویه یو ستاندرد زاویه ده. یا مثلا تاسو ګورئ دا د باسکتبال مثلا میدان ده او دا یې جال ده چې دلته توپ غورځېږي. دا لوبغاړی غواړي چې دی کې توپ واچوي، نو دلته تاسو متوجه اوسئ د دې د لوري دغه فاصله 15 فوټه ده او د دې جال نه تر دې پورې فاصله 10 فوټه ده. د جال ارتفاع د 8.15 فوټه. نو کله چې دغه غواړي چې توپ په دې جال کې واچوي، تاسو متوجه اوسئ د یو زاویې په اساس دا توپ اچول کېږي. یعنی په کومه زاویه دا توپ باید جال ته واچوي چې د جال په منځ کې راشي. دلته حتما یوه زاویه رامنځته کېږي. دغه زاویه موږ وایو چې څه وخت معیاري یا معیاري حالت لري. دا زاویه څه وخت ستاندرد یا معیاري زاویه ده؟ کله چې د زاویې لومړی ځل د اکس په مثبت محور منطبق وي او راس په مبدا کې وي، معیاري زاویه ده. او که چیرته دا حالت ونه لري، بیا یوه زاویه ده خو معیاري زاویه یا ستاندرد زاویه نه ده. راځو بل درس ته ګران زده کوونکو، کوترمینل زاویه کوم زاویو ته ویل کېږي؟ کوترمینل اصلا معنای دور ته ویل کېږي. یو مکمل دور، یو کوترمینل. دوه مکمل دوره، دوه کوترمینله کېږي. دوی یا څو زاویې چې په معیاري حالت کې دویم ځل یو پر بل منطبق شي د کوترمینل زاویې په نوم یادېږي. دوه یا څو زاویې چې په معیاري حالت کې وي، شرط دا ده دوه یا څو زاویې چې په معیاري حالت کې دویم ځل پر یو بل منطبق شي د کوترمینل زاویو په نوم یادېږي. چې د شکل به ګران زده کوونکو تاسو ته زه په پام کې ونیسم چې څنګه کولی شو کوترمینل زاویې موږ تعریف کړو. تاسو متوجه اوسئ. دلته زه یو معیاري حالت یوه زاویه په پام کې نیسم. دا د اکس محور، دا هم د وای محور. دې لوري ته د منفي اکس لرو او ښکته هم د منفي وای محور. زه یوه ستاندرد زاویه به په پام کې ونیسم، مثلا د 30 درجو زاویو. د ستاندرد زاویه باید وي معیاري وي. نو لومړی ځل د اکس په مثبت محور منطبق او دویم ځل هم دلته په پام کې نیسو ځکه 30 درجې ده. دغه زاویه څو درجې کېږي؟ 30. آیا دا 30 درجې زاویه معیاري زاویه نه ده؟ بالکل ده، ځکه چې د زاویې لومړی ځل تاسو ګورئ د اکس په مثبت محور منطبق، راس یې د کمیاتو په وضعیه کې په مبدا کې قرار لري. اوس د دې زاویې کوترمینل څه رقم پیدا کوو؟ تاسو ګورئ کوترمینل مکمل دور ته وایي. زه یو مکمل دور په پام کې نیسم، یو مکمل دور ته دې پورې چې رسیږو، یو مکمل دور څو کېږي؟ آفرین 360. خو دلته به تاسو نه ودرېږئ ځکه نور دلته باید دا منطبق شي. دومره نور هم راځو، دومره نور چې راشو تر دې پورې 360 وه، دومره زاویه نور هم څو کېږي؟ 30. خیر 360 جمع 30
390 درجه. تاسو ګورئ د 30 درجو لومړی کو ترمینل څو ده 390 درجه. که غواړئ بل کو ترمینل پیدا کړئ یو مکمل دور دی وخوړ بل مکمل دور به وخوري دلته به ونه درېږي په دویم ځل به منطبق کړئ دلته نو ته داسې پورې خو 220 کېږي ځکه دوه مکمل دوره مو خوړل 220 د 30 سره جمع که 200 څو کېږي 250 دا یې دویم کو ترمینل. همدارنګه دریم کو ترمینل څلورم کو ترمینل پنځم کو ترمینل کولی شو څه کو پیدا کو. خی په عمومي ډول څنګه کولی شو ګران زده کوونکو د یوې زاویې کو ترمینلونه په عمومي ډول پیدا کو. مثلا من ته یوه زاویه راکوي تیتا وای د دې لومړی کو ترمینل دویم کو ترمینل دریم کو ترمینل څلورم کو ترمینل پنځم کو ترمینل پیدا کړئ. نو په عمومي حالت کې څنګه کوی شو د یوې معیاري یا ستندرد زاویې کو ترمینلونه پیدا کو. تاسو متوجه اوسئ ګران زده کوونکو دا به زه په تخته کې تاسو ته پیدا کړم. را باشم ګران زده کوونکو تاسو ته به معیاري حالت په پام کې ونیسو. مثلا تیتا معیاري زاویه ده یا ستندرد زاویه. زه غواړم چې د دې کو ترمینل پیدا کړم. کو ترمینل چې پیدا کړئ کولی شي چې د درجې له جنس نه پیدا کړئ د ګرات له جنس نه پیدا کو او د راډیان له جنس نه. تاسو متوجه اوسئ د درجې له جنس نه که چېرته کو ترمینل پیدا کوئ اول کو ترمینل تیتا جمع یو مکمل دور یو ضرب د 360 دا یې څه شی کېږي لومړی کو ترمینل کېږي لومړی کو ترمینل. دویم کو ترمینل څنګه پیدا کوو دویم کو ترمینل تیتا جمع 2 ضرب د 360 درجو سره اول یو ضرب د 360 سره دویم 2 ضرب د 360 سره. دریم کو ترمینل څنګه پیدا کیږي آفرین تیتا جمع 3 ضرب د 360. که څلورم کو ترمینل زه وغواړم پیدا کړم څه رقم باید ولیکم د درجې له جنس نه تیتا جمع 4 ضرب د 360. په همدغه ډول که چیرته دا ان ځلې کو ترمینل په پام کې ونیسو څو ځلې ان ځلې کو ترمینل ونیسو نو لیکو چې ان په بخښنې سره تیتا جمع ان ضرب د 360 درجه. نو تاسو کولی شئ ان کو ترمینل دا رقم په پام کې ونیسئ تیتا جمع ان ضرب د 360 اول کو ترمینل یو ضرب د 360 دویم کو ترمینل تیتا جمع 2 ضرب د 360 دریم کو ترمینل تیتا جمع 3 ضرب د 360 څلورم کو ترمینل تیتا جمع 4 ضرب د 360 بالاخره ان کو ترمینل کوی شو تعریف کو. د ګرات له نظره څه رقم په پام کې نیسم اول کو ترمینل څه رقم په پام کې نیسو اول کو ترمینل داسې لیکو تیتا جمع یو مکمل دور په ګرات کې 400 ده 400 ګرات دا اول کو ترمینل شه. که وغواړو دویم کو ترمینل پیدا کو تیتا جمع 2 ضرب د 400 ګرات سره. که دریم کو ترمینل غواړئ پیدا کړئ څه رقم ولیکم تیتا جمع 3 ضرب د 400 ګرات سره. که څلورم کو ترمینل غواړئ پیدا کړئ څلورم کو ترمینل تیتا جمع څو ولیکو ماشاءالله 4 ضرب د 400 ګرات سره. او بل آخره که دا زه ان ځلې په پام کې ونیسم ان کو ترمینل پیدا کړم ان کو ترمینل نو څه رقم باید ولیکم تیتا جمع ان ضرب د 400 ګرات سره. کولی شئ چې تاسو د ان لپاره دا رقم تعریف کړئ تیتا جمع ان ضرب د 400 ګرات. اوس راډیان ته راځو. راډیان کې اول کو ترمینل څنګه په پام کې نیسو اول کو ترمینل تیتا جمع یو ضرب د 2 پای راډیانو سره 2 پای راډیانه. دویم کو ترمینل چې پیدا کړئ تیتا جمع 2 ضرب د 2 پای راډیانو سره. دریم کو ترمینل څه رقم پیدا کوو دریم کو ترمینل تیتا جمع 3 ضرب د 2 پای راډیانو سره. ولې په راډیان کې خو مکمله دایره په 2 پای راډیانو ویشل کېدله په دې خاطر ضربه وو. او که څلورم کو ترمینل غواړو پیدا کو تیتا جمع 4 ضرب د 2 پای راډیانو سره راځي. او بل آخره که دا د ان لپاره تعریف کم تیتا جمع ان ضرب د 2 پای راډیانه دا ان کو ترمینل د چې کوی شو د دې فرمول نه کوی شو ان کو ترمینل پورې د ده پیدا کو. نو په دې هکله ګران زده کوونکو یو مثال هم لرو هغه مثال به زه تاسو ته په سلایډ کې ووایم د هغه نه وروسته به په تخته کې تاسو ته حل کړم. لومړی مثال داسې ده د 30 درجې زاویې سره البته دا 30 معیاري زاویه ده د 30 درجې زاویې سره 4 کو ترمینل زاویې پیدا کړئ. 30 درجې یو معیاري زاویه ده زه غواړم چې د دې څه شی پیدا کړم آفرین د 30 درجو زاویو کو ترمینلونه پیدا کوو څو کو ترمینلونه
څلور. تاسو کولی شئ چې د درجې له جنس نه پیدا کړئ، تاسو کولی شئ چې د رادیان له جنس نه پیدا کړئ، تاسو کولی شئ چې د ګرات له جنس نه پیدا کړئ. مثلا که د رادیان له جنس نه پیدا کوو نو باید 360 درجې چی ته تبدیل کو؟ رادیان ته تبدیل کو. دلته موږ ته مثال راکړی تیتا مساوي کېږي 30 درجې. دغه 30 درجې چې رادیان ته تبدیل کو څو باید ولیکو؟ پای پر شپږ رادیانه. پای پر شپږ رادیانه 30 درجې کېږي. اوس اول کو ترمینال چې پیدا کوو فرمول څه رقم و؟ تیتا جمع 1 ضرب د 2 پای رادیانه. خی اول کو ترمینال تیتا څو راغلی؟ پای پر شپږ جمع 1 ضرب د 2 پای رادیانه. دا چې ساده کو پای پر شپږ جمع 2 پایه کېږي. غیر واجب یا جمع چې کوي 2 ضرب د شپږ 12 جمع 1 14 پای پر شپږ رادیانه. دا اول کو ترمینال شي. دویم کو ترمینال څه رقم په پام کې نیسم؟ د رادیان له جنس نه تیتا جمع 2 ضرب د 2 پای رادیانو سره و. نو دلته لیکم د تیتا قیمت خو 30 درجې د پای پر شپږ جمع 2 ضرب د 2 پای رادیان. دا به مساوي شي پای پر شپږ په خپله لیکم جمع 2 ضرب د 2 4 پایه. دا به غیر واجب کوي نو یا جمع کوي مشترک مخرج ونیسئ. 4 پر شپږ 40 جمع 1 15 پای پر څو؟ پر شپږ. دویم کو ترمینال ده، یعنی د پای پر شپږ یا د 30 درجو لومړی کو ترمینال 14 پای پر شپږ رادیانه، دویم کو ترمینال 15 پای پر شپږ رادیانه. دریم کو ترمینال چې پیدا کوو څه رقم فرمول و؟ تیتا جمع 3 ضرب د 2 پای رادیانو سره. نو تیتا قیمت خو موږ ته راکړی 30 درجې د رادیان له جنس پای پر شپږ کېږي جمع 3 ضرب د 2 پای رادیانه. دا به مساوي شي دا ضربوم خی پای پر شپږ جمع 3 په 2 کې شپږ پای رادیانه کېږي. دا غیر واجب چې کو یا جمع کو مشترک مخرج ونیسو یوه خبره د شپږ په شپږو کې شپږ جمع 1 اووه پای پر څو راځي؟ شپږ رادیانه. نو دریم کو ترمینال د 30 درجو یا پای پر شپږ رادیانو 30 پای پر شپږ رادیانه کېږي. او څلورم کو ترمینال څه رقم ده؟ تیتا جمع 4 ضرب د 2 پای رادیانو سره. نو دلته به ولیکم تیتا خو 30 درجې ده پای پر شپږ جمع 4 ضرب د 2 پای رادیان. دا مساوي کېږي پای پر شپږ جمع 4 په 2 کې 8 پایه کېږي. دا به جمع کو سره چې جمع کو شپږ په 8 کې 8 40 یو سره جمع که 9 40 پای پر شپږ رادیانه. دایم څوام کو ترمینال شه؟ څلورم کو ترمینال. تاسو کورنۍ دنده دا د ګران زده کوونکو چې همدغه 30 درجې زاویه ما معیاري حالت و 30 درجې کو ترمینالونه می پیدا کړل څلور د رادیان له جنس نه. د چی له جنس نه؟ د رادیان له جنس نه. تاسو د درجې له جنس نه او د ګرات له جنس نه پیدا کړئ. مثلا 30 درجې ده لومړی کو ترمینال چې د درجې له جنس نه پیدا کولی کو 30 جمع 1 ضرب د 360. دویم کو ترمینال 30 جمع 2 ضرب د 360. دریم کو ترمینال 30 جمع 3 ضرب د 360. څلورم کو ترمینال 30 جمع 4 ضرب د 360 درجې. په دغه حالت او که چیرته ګرات ته بیا په پام کې نیسو بیا دغه 30 درجې باید اول ګرات ته تبدیل کړئ. کله چې ګرات ته متبدیل کړئ په هغه کې بیا شی کوئ 1 ضرب د 400 ګراتو تیتا جمع 2 ضرب د 400 ګراتو تیتا جمع 3 ضرب د 400 ګراتو بیا په هغه فرمول کې وضع کړئ. خو اول باید 30 درجې چې شته تبدیل کړئ ګرات ته. ګرانو لیدونکو را باشم دغه د نن ورځې درس په خلاصه ډول تاسو ته بیان کړم. په نن ورځې درس کې موږ او تاسو معیاري زاویې ولوستلې. معیاري زاویې 2 شرطونه لري. هر هغه زاویه چې د زاویې لومړی ضلع د x په مثبت محور منطبق وي راس په مبدا کې وي هغه ته معیاري زاویه وایو. او که چیرته دغه دویم ضلع په محورو باندې وي بیا هغه ته ربعي یا محوري زاویه ربعي یا محوري ستندرد زاویه ویل کېږي. او همدارنګه کو ترمینال زاویې تعریف کړئ. کو ترمینال زاویې 2 یا څو زاویې چې دویم ضلع سره منطبق وي نو موږ ویلی شو په معیاري حالت کې دې ته کو ترمینال زاویې یا د ستندرد زاویې کو ترمینال زاویې وایي. ګران لیدونکو دا و زموږ نننی درس چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړ. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. خاط او بریالي اوسئ.